السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو په دې هیله امید یم چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت په جامه به یاست. قدرمنو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل ټلیګرام دپاره د خپل واتساپ دپاره ښکلي او په زړه پورې او خوندورې نومونه ولیکئ. دوستانو ډېر وخت به تاسو لیدلي وي په ټلیګرام او په واتساپ کې نو د هغې نومونه ډېر خوندور او ډېر ښکلي وي. نو تاسو ورته حیران یې چې یاره دغه ښکلي نومونه دا څنګه جوړوي؟ دا ډېر اسانه ده دوستانو. دا څنګه جوړیږي؟ د دې دپاره سمپل یو اپلیکیشن پکار ده چې کوم یو تاسو لاندې ډسکرپشن کې تاسو ته پیدا کیږي. دوستانو ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی، په لینک باندې کلیک کړئ، اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او خپل موبایل کې اول انسټال کړئ، بیا نور کار پکې موږ خپله کوو. ډېری دوستان چې دي هغوی ډسکرپشن نه پېژني، دا کومې ویډیو چې تاسو ګورئ د دې په نوم باندې کلیک کړئ، لاندې بیا لاړ شئ، ډسکرپشن خپله درته راځي، په هغې کې لینک پروت دی، په هغه لینک باندې کلیک کړئ او اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دوستانو دلته وګورئ چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړئ، اپلیکیشن به ګورئ سمپل تاسو خلاص کړئ. سمه ده. اوس ګورئ اپلیکیشن چې کله هم تاسو خلاص کړئ، دلته به تاسو یو اعلان راشي، دا وګورئ، دا به تاسو بند کړئ. دلته اوس راسي دا ډیشبورډ به تاسو راشي، تاسو سمپل په دې کریټ سمبولز باندې کلیک کړئ. چې کله هم دا دلته تاسو په دې باندې کلیک کړئ، دلته وګورئ تاسو به داسې یو ډیشبورډ راشي. نو تاسو دلته کولی شئ چې خپل نام ولیکئ. سمه ده چې کوم نوم تاسو لیکئ، په پښتو کې لیکئ او که په انګلیش کې لیکئ، تاسو پورې ده. اوس د مثال په طور زه خپل نوم لیکم. صحیح ده. دلته وګورئ، دلته تاسو د نوم هغه ډیزاینونه راغلل. ګورئ چې کوم ډیزاین تاسو خپل نوم دپاره انتخابوئ. ګورئ ورته چې کوم یو نوم ستاسو خوښ وي همغه ورته انتخاب کړئ. د مثال په طور زه ګورئ زه یو دانه اخلم چې ویډیو اوږده نه شي. د مثال په طور زه دغه راخلمه. سمه ده. دا وګورئ چې کله هم دا تاسو انتخاب کړ، د هغې نه پس به تاسو دلته هغه لاړو مانه صبر وکړه، زه بیا دلته ورځم. ګورئ دا به تاسو واتساپ ته ولیږئ. سمه ده. چې کله هم دا تاسو واتساپ ته ولیږه، اوس ګورئ دا واتساپ ته لاړو، د هغې نه پس ګورئ د مثال په طور زه دلته لیږم. صحیح ده. ده دغه راغی، دا به تاسو د بیرته کاپي کړئ، بیا به تاسو خپل هماغه اپلیکیشن ته راسئ، دا به بیک کړئ. اوس ګورئ دلته تاسو ته دا ډیزاینونه راغلل، دا وګورئ. دلته تاسو راشئ رایټ طرف ته، یعنې ښي طرف ته څه لګول غواړئ، دا وګورئ. دلته زه واپس راځم، زه هماغه نوم دلته پیسټ کوم، دا زه لرې کوم. اوس ګورئ هماغه نوم راغی. اوس زه د دې ښي طرف ته د مثال په طور یو دا ورځول غواړم. د مثال په طور اوس چې کوم یو ستاسو خوښېږي تاسو وګورئ، دلته تاسو کتلی شئ. صحیح ده. زه اوس یو راخلم، دا د مثال په طور دا مې راواخیسته او هغه طرف ته لیفټ طرف ته به دا راواخلئ. د مثال په طور لیفټ طرف ته زه راخلم چې کوم یو وي، نو ګورئ یو دانه به راواخلو، وایي نو نه مې خوښېږي. نو ګورئ د مثال په طور دا به راواخلو. سمه ده. اوس ګورئ ډېر ښکلی. اوس د مثال په طور یا دلته زه مثال په طور یو بل څه شی غورځول غواړم، دا اوس ګورئ رایټ، د مثال په طور دا دې ورسره راسي. صحیح ده. اوس ګورئ چې کله هم دا راغله دوستان، تاسو دلته راشئ، تاسو ته ډېر زیات ډیزاینونه راځي. دا وګورئ ډېر زیات سټیکر چې کوم یو ستاسو خوښېږي، دا وګورئ ډېر زیات دي، ډېر زیات چې کوم یو ستاسو په کار وي، څنګه ستاسو په کار وي، په خپله خوښې تاسو جوړولی شئ. دغه وګورئ چې کوم یو سټیکر تاسو پې لګوئ، هغه تاسو دلته لګولی شئ. اوس ګورئ چې کله هم دا وشو، دا وګورئ نوم کمپلیټ شو. دغه وګورئ چې کومه سې اوس نوم ستاسو په کار ده، دغه وګورئ مختلف ډیزاینونو کې تاسو سره. د مثال په طور زما دا په کار ده، په دې به تاسو کلیک کړئ. چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ، دا به تاسو بند کړئ. دا وګورئ دا به چاته واتساپ یا میسنجر کې ولیږئ، د هغې ځینې به بیا کاپي کړئ. ګورئ دا اوس نوم راغی، ګورئ ښکلی نوم، په دې باندې کلیک کړئ، دا کاپي کړئ، لاړ شئ خپل ټلیګرام یا ټلیګرام ته یا واتساپ ته. ګورئ ټلیګرام ته لاړئ، خپل نوم باندې به کلیک وکړئ. ګورئ چې کله هم دلته راغلی، تاسو کله ایډیټ نوم، دلته به تاسو خپل نوم څه کوئ سلیکټ او هماغه نوم به تاسو دلته پیسټ کوئ. ښکلی او ډېر خوندور نوم به ترېنه جوړ وي. دا وګورئ نو دا کوئ، دا وګورئ دا ستاسو د ټلیګرام نوم. دوستانو ډېر خوندور، تاسو کولی شئ خپل واتساپ هم همداسې چینج کړئ، یعنې تغییر کړئ. نو دا وایي دوستانو نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښې وي حتما یې سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.